په ماشه کې و ناشنا خبره ده کچرته الک ویل چې ما پلان کوي چې نه خوغه ده خو هیڅ خبره نشته ورته وی کې او کښینی ویل چې ما الک وخته الله ورته شوټ کوم دی دا خو په خوغه راځه دا خو نکاح ته چې شریعت زنانه ته اجازه ورکړي سړی ته مونږ تاسو مونږ پښتنو خرڅ تبا کړ او چې بل ورځ ګوره بیا په کور کې جګړه جوړي به پلار عدالت کې ولاړی مور په عدالت کې ولاړی هغه بچي په عدالت کې ولاړی کنه خو زه پښتنو نه یو ګیلا کوم زما پښتنو نه دا ګیلا ده چې کله تاسو د خپل بچی نکاح کو تاسو ورنه کو چې کله خپل بچی نکاح چا سره کې خپل بچی نه تاسو کوا دا زنوایم دا چې کله د وجنو سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کله د خپل فاطمه لخت جگر حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها نکاح حضرت علی صاحب کوي هغه سره نکاح کوي پیغمبر راغی فاطمه نه تپوس کوي فاطمه بچي ستا ودا ما په خپل خاندان کې حضرت علی صاحب سره کړی دی هغه خاموش اسوا خاموش مطلب دا چې بس ټیک تا یا رسول الله بابا ستا په خبره باندې زره زیما شریعت داوای خپل بچی نه تاسو کا کاغه گنو کو خاموش شوا دا رضا ذریعہ دا کا او وکر بیا ټیکتا او خپل بچی درته انکار وک په نکاح مور کوا او مونږ په ماشه کې و ناشنا خبره ده کچرته الک ویل چې ما پلان کوي چې نه خوغه ده خو هیڅ خبره نشته ورته وی کې او کښینی ویل چې ما الک وخته الله ورته شوټ کوم دی دا خو په خوغه راځه دا خو نکاح ته چې شریعت زنانه ته اجازه ورکړي سړی ته مونږ تاسو مونږ پښتنو خرڅ تبا کړ او چې بل ورځ ګوره بیا په کور کې جګړه جوړي به پلار عدالت کې ولاړی مور په عدالت کې ولاړی هغه بچي په عدالت کې ولاړی کني ولاړی لکه مشران د مشران ته پته ولاړی کني ولاړی مونږ تاسو ته پکار د خپل بچی نه تاسو کو زغپل ما یو نه کاخ ترلو بیا دغه سکور کې لنجاو نه زی عدالت ته بوتلم ما ویل یا الله سپ قهر عذاب اوریدلې عدالت مس کې ولاړو ویل مفتی صاحب تا دې نکاح ته مې بالکل ما نکاح ترلې نو التا غلور ورته نه چې پلانکای ما نه دا خو هغه عالم جنې وا خپل پلار ته اول نو وینا وکړه ما ته الله علم را ده زه په دنیا کې خاون کو عالم بکو ما جاهل ته ما ورکو او قسم چرته جاهل ته ورکړم بیا به ما له ګیله نه کو قسم په الله هغه عالم بچي عالم خزه یو چرسی پوجي ته په نکاح باندې ورکړې وا او بیا وروسته پکې دومره پریشانی جوړه شو چې وروسته مې تاسو کو بیا خاون طلاق ورکړې و اول نه پرشته باندې ډیر سوچ کو خو مونږ تاسو ته خدیدا سے پکار دا ما خدا واقعیا تفصیلا تاسو ته بیان کړه خو د دې مسجد امام صاحب خطیب صاحب مولانا صاحب مبارک حافظه الله تاسو ته دې باندې تفصیلی بیان وکړو چې د فاطمه رضی الله تعالی نکاح حضرت علی صاحب سره وشو او یو خبره ده چې نبی علی اسلام د خپل بچی نکاح کوي په خپل لاس باندې اونیولا او د خاون کوړه نبی اسلام په خپل باندې بوتله مونږ تاسو په دې باندې شرمېږو او بیا چې مونږ تاسو بچی و د شي تاسو نه کو پیغمبر نن بچی نکاح او که سبا ته ورغی بیا تاسو کو نو مونږ پیغمبر نه سو غیرتی ولل پیغمبر نه سو حیانات ول بیا د نبی علیہ السلام لور حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها اے زنانو تاسو ته مې دا یو پیغام دا خپل خاون سره داسې ژوند تیر کا لکه حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها خپل خاون حضرت علی رضی الله تعالی سره ژوند وکړه چې پیغمبر ورغی د فاطمه دروازه ټکای کله چې دروازه وټکوله فاطمه نو وخت کړلو کله دروازه کولا وکړه محمد رسول الله په دروازه باندې بالول اردا فاطمه چې کله دروازه کولا وکړه محمد مصطفی ورغی نبی اسلام ته پوښ کوي اے فاطمه بشي دن ډیر نو وخت کړلو ماته د دروازه نه کړه کولا وکړه اے فاطمه بشي وجه دا اے بابا جانا درېما ورځ دا چې علي صاحب په کور کې د خوراک انتظام نشته په ما کې دومره طاقت نه و چې زه راغلی و تا ته مې دروازه کولا وکړې وه